د لغمان ولسونو د یوې پراخې ولسي غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د تلپاتې سولې د راتلو په خاطر دې دایمي اوربند وکړي. یاده غونډه نن سې شنبه د مرغومي پر 14مه نیټه ترسره شوه چې پر مهال یې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال برېښنا صافۍ سربیره د ملي امنیت رئیس د بېلابېلو ادارو مسؤلینو د 50 ګونو ولسوالیو قومي مشرانو دیني عالمانو د مدني ټولنو استازو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی په ولایتي شورا کې د لغمان د خلکو استازي ګلزار سنګروال د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست تر څنګ له دوی مننه وکړه چې تل خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کړی دی. هغه ویل د نننۍ غونډې موخه په ټول هیواد کې جګړه بندول او د دایمي اوربند غوښتل دي تر څو ټول افغانان په ارامۍ کې ژوند وکړي. زموږ او د تاسې د دغې نننۍ ناستې غږ اولنی غږ جنګ بس ده، ورپسې عنوان یې ده موږ سوله غواړو او ورپسې عنوان یې ده موږ اوربند غواړو. دا د خیر خبرې دي، دا د اصلاح خبرې دي، دا د ټولنې د ترمیم او د ټولنې د هوسایي خبرې دي او موږ امید لرو چې زموږ او ستاسو په دغه نننۍ ناسته به الله جل جلاله موږ او تاسو ته اجر راکړي. د نننۍ غونډې همدغه څو شعارونه دي او تر څنګ یې د دوحې د مذاکراتو څخه ملاتړ ده. نن د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دا صلح دوحې ته روانېږي د صلح دپاره. د افغانستان خلک په د افغانستان د خلکو ډېرې هیلې او امیدونه د تګ او دغه کاروان او دغه هیئت پورې تړلي دي او خدای دې وکړي چې دا هیلې د افغانستان د خلکو پوره شي. موږ د لغمان ولسونه په دولت هم غږ کوي او په طالبانو باندې هم غږ کوو. نن چې د لغمان قومي مشران دلته راټول د دې د راټولېدو هدف هم همدا ده چې په جانبینو او په متخصصو ډلو باندې غږ وکوي چې نور د دغه مذاکراتو نه د دغه فرصت نه اعظمي استفاده وکوي. دا چانس له لاسه ورنه کوي، دا کوم چانس لاس خدای تاسو ته په اختیار کې درکړی او د نړیوالې ټولنې تاسو ته په اختیار کې درکړی، د دې نه استفاده وکوئ او دا چانس له لاسه ورنه کوي. نور په دې ملت ورحمېږي، نور په دې خاوره باندې ورحمېږي او د دغه ملت هیلې او امیدونه چې تاسو ته نیولي دي دا هیلې او امیدونه ورته ورپوره کړي. نوموړي د مذاکراتو له دواړو لوریو غوښتنه وکړه چې دایمي اوربند وکړي تر څو نورو مسایلو ته د حل مناسبې لارې پیدا شي. ورپسې د ولایتي شورا منشي محمد ظاهر حسین خیل د لغمان د ولسونو څخه مننه وکړه چې د دایمي اوربند او د سولې لپاره کار کوي. هغه ویل د روانې جګړې ټول قربانیان افغانان دي او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې نور له افغان وژنې څخه لاس واخلي او دایمي سوله دې وکړي تر څو ټول ولسونه په ارامۍ کې ژوند وکړي. ورپسې د ولسونو په استازولۍ حاجي شامت خان، ملک بابا خان، حاجي ضابط اشرف، ملک حضرت بمبارد، قماندان میرزا محمد او حاجي الب خان د دایمي اوربند او سولې په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. رئیس جمهور د جنګ د بس کولو دپاره 6,000 هغه طالبان چې په زرګونو مسلمانانو زموږ په سنګر کې شهیدان کړي وو، نو رئیس صاحب دولت د جنګ په خاطر چې جنګ بس شي زموږ دغه ټول بندیان یې خوشې کړل. تاسې وګورئ چې بیا طالبانو څه وکول او پرون شپه د امریکا وزیر خارجه وایي چې د موږ او د ټرمپ لویه لاسته راوړنه څه ده چې زموږ په 100 کال کې یو امریکایي په افغانستان کې مړ شوی نه ده. زه افسوس کوم طالب جانه د تا په دې غیرت او په دې مسلماني او په دې وجدان چې یو امریکایي په افغانستان کې نه مري او ته د خپل ورونه په شهادت رسې، ته د خپل خویندو په شهادت رسې، ته دا مظلوم خبریالان په شهادت رسې او ته عسکر رسې، سپین ږیري په شهادت رسې. زه نه پوهېږم چې ته په افغانستان کې څه غواړې. که جهاد وي نو جهاد خو موږ کړی و،
د تعلیم حکمتیار صاحب استاد صاحب او استاد رباني برابره کړې وه ته خو ماشوم وې که نه وړکی هلک وې کله چې د درس وویل او تعلیم دې وکړ بیا دې په مغه حکمتیار او استاد صاحب او استاد رباني باندې جهاد فتوا ورکړه من وایو راځئ طالبانو نور د تېرو اشتباهاتو نه درس واخلئ بس نور جنګ جنګ ستاسو په ګټه نه ده او جنګ د موږ په ګټه هم نه ده افغانستان بربادۍ طرف ته ځي تور پنجابیان او ایرانیان نور مه خوشحالوئ نوموړو د وسلوالو طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم له غړیو څخه وغوښتل چې د تلپاتې سولې د راتلو په خاطر د دایمي اوربند وکړي دوی په افغانستان کې روانه جګړه پردۍ یاده کړه او له دواړو غاړو یې وغوښتل چې روانې جګړې ته نور د پی ټکی کېږدي او دایمي اوربند او سوله دې وکړي تر څو د افغانستان خلک سوله ییز ژوند وکړي څو به بېدې مړه کېږو دا جنګ به د چا لپاره کوو څوک به خوشحاله وو لږ هم خوشحاله کړه راځئ نور سوله وکړو نور جنګ بس کړو په ورته مهال په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې برېښنا صافۍ د ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې د سولې په برخه کې خپل غږ په ښه شکل پورته کوي هغې وویل جمهوري نظام د ټولو ولسونو غوښتنه ده او له دې نظام څخه دفاع هم د ټولو ګډ مسؤلیت جوړیږي د لغمان ولسونه مقام ولایت ته تشریف راوړي او د سولې اړوند د سولې په تړاو دوی خپل نظریات شریکوي دوی خپل ژمنې تازه کوي دوی خپل تعهدونه تازه کوي ستاسو راتګ ستاسو دغسې ګرم احساسات چې دلته هم څرګند کړ په دې معنا دي چې لغمان ولسونه سوله دوسته ولسونه دي دوی سوله غواړي دوی د جنګ څخه ستړي ولسونه دي درنو مشرانو جمهوریت څنګه چې د نوم څخه پیدا ده د جمهور کلمه په معنا د خلکو څخه اخیستل شوی نظام دا بل څه نه ده 50 کاله زمونږ د خاورې دښمنانو زمونږ په مغزونو کې پیچکاري کوي چې دغه نظام زمونږ بل رقم تعبیر کړي بل رقم تفسیر کړي دا د خلکو لخوا غوښتل شوی نظام ته ویل کېږي د جمهوریت تجربې په ټوله نړۍ کې مختلفې دي متفاوتې دي مګر یو اصل یو عنصر چې د دوی ترمنځ مشترک دی ګډ دی هغه ولسمحوري ده په دنیا کې که موږ وګورو سوسیالیستي جمهوریتونه شته لیبرالي جمهوریتونه شته دیموکراتیک جمهوریتونه شته خو څنګ کې اسلامي جمهوریتونه هم شته د هغه جمهوریتونه چې هلته د ولس اراده ښه تمثیل شي د ولس اراده ښه ممثل شي هغه جمهوریت ته نږدې نظامونه هغې ته اصیل جمهوریت ته نږدې نظامونه ویل کېږي نوموړی وویل ملي امنیتي ځواکونه د افغانانو ملي ویاړونه دي او تل د خپل هیواد خاورې او ناموس څخه په کلکه ساتنه کړې اغلې صافۍ د جګړې په ټولو خواو غږ وکړ چې نور دې له افغان وژنې لاس واخلي او د خپل حکومت سره دې په ګډه کار وکړي په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې د غونډې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د دایمي اوربند او تلپاتې سولې راوستلو په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي او خپل مسؤلیت دې لا په ښه شکل ترسره کړي